په غسل کې ټول څو فرایض دي او کوم کوم دي؟ اکثر له خلکو لا دا ورزي او بعضی خلکو له نه ورزي او چاته چې ورزي هغوی ته د دې ادا کولو طریقه په صحیح طریقه باندې نه ورځي. ګران کتونکو، په غسل کې ټوټل صرف 3 فرایض دي. یو فرض خولې ته اوبه اچول، دویم فرض پوزې ته اوبه اچول او دریم فرض مکمل جسم مکمل بدن باندې اوبه راړول او مکمل بدن وینځل. دا په غسل کې فرض دي. دا خو په اجمالی توګه باندې دغه 3 فرض موږ او تاسو پیژندل، خو په دې کې تفصیل داسې دی اکثر له خلک چې دی ډېر مبالغه کوي، یعنی خولې ته اوبه واچوي حتی که چې هغه له فولټی راشي، پوزه کې داسې اوبه واچوي حتی که چې په دا پوزه باندې لاړې شي لاندې حلق تک تېرې شي. او بعضې خلک داسې وي چې دغه فرایض داسې ادا کوي چې دغه فرایض ادا نشي. ګران کتونکو، ټول اول فرض چې کوم په غسل کې دی خولې ته اوبه اچول. خولې ته اوبه اچول مطلب دا چې ته په خوله کې اوبه واچوه او په دغه خوله کې اوبه داسې وکړچوه چې د خولې هر ځای ته ورسیږي، چې د ژبې نه لاندې ورسیږي، ژبې نه باندې ورسیږي، د خولې غاښونو چې دی لاندې ورسیږي باندې ورسیږي او مکمل خوله چې دی هر جز ته هر ځای ته چې دی دغه اوبه ورسیږي. او هغې نه وروستو که ته غړغړۍ کوي وایي کا صرف داسې نه چې موږ تاسو خولې ته اوبه واچوو په هغې باندې غړغړۍ وکړو او موږ تاسو په سوچ کې ودا راشي چې موږ دغه فرض ادا شو. داسې نه دو. دغه فرضو کې مهم شی چې دی مکمل خوله وینځل دي، مکمل خولې هر جز ته اوبه رسول دي. که هغه د غړغړو په طریقې سره وي او که هغه په خوله کې ته اوبه واچوي هغه چې دی کوړچوي او که په هغې طریقې سره وي، خو دغه مکمل خوله وینځل او هر جز ته اوبه رسول دا به غسل کې فرض دي. که چېرته چانه صرف د ویښته برابر ځای په خوله کې وچ پاتې شو هغې ته اوبه ونه رسېدي نو دغه کس دغه غسل لرې شوی او بیا په دغه غسل باندې چې کوم منځونه کوي هغه منځونه یې نه کېږي. او بله مسله په دې کې دا ده چې کله د یو انسان په دغه خوله کې چې کوم غاښ دی په هغه غاښ کې غوښه نه ختېدو یا چې دی یو چڼه نه ختېدو یا یو بل څیز نه ختېدی خو هغه عارضي نه ختېدی، داسې نه چې ټول عمر نه ختېدی، عارضي نه ختېدی. په دغه دوران کې دغه انسان غسل کوي او خولې ته اوبه واچولې او هغه چڼه یا هغه غوښه چې دی په غاښ کې پرته ده نو هغه ځای چې دی بیا نه لندېږي، هغه ځای ته اوبه نه رسېږي. نو دې دپاره دا لازم دی چې ته به دغه خپلو غاښونو نه چې دغه غوښه را بهر کوي یا دغه چې کوم دغه زړی نه ختې دا را بهر کوي ځکه چې هغه ځای ته اوبه ورسېږي ستا دغه غسل ادا شي. او کوم غاښونو چې ډېر د سګرټ د وجې نه یا ډېر د نسوارو د وجې نه یا بل څه وجې نه چې دی هغه غاښونو چې دی چونه نیولې وي، سپینه چونه او هغه چونه چې دی پاخه شوې وي نو بیا په دغه دوران کې دا یو عذر دی. که چېرته یو کس دغه چونې ته اوبه ورسېدي خو دغه چونې نه لاندې چې دی غاښ ته اوبه ونه رسېدي نو دغه کس دغه غسل کېږي. په دې کې څه خبره نشته، علما کرامو د دې خبره اجازت ورکړې، څه خبره پکې نشته. خو که چېرته یو عارضي شی وي د خولې نه هغه لرې کېږي د غاښ نه چې دی هغه راوځي ته به چې هغه راوباسي هغې نه وروسته به دغه غسل کوي ستا دغه غسل به کېږي. دویم چې کوم فرض دی پوزې ته یعنې سنګې ته یا سنګو ته اوبه اچول دي او دغه سنګو ته چې کومې به اچول دي دا د کومه نرمي چې ختمه شي په سنګه کې دغه هډوکې راورسېږي دغه هډوکې پورې دغه اوبه رسول او په دغه پوزه کې چې څومره ویښتان دي هغه مکمل ویښتان وینځل دا په تا باندې فرض دي. که چېرته تا نه صرف یو ویښته په پوزه کې وچ پاتې شو ستا دغه غسل نه کېږي. او که چېرته بې ادبي دې معافي که د یو انسان په پوزه کې چې دی کومه ګندګي وي هغه چې دی سخته شوې وي او په تا باندې غسل فرض شو نو په تا باندې دا فرض دی چې تا هغه ګندګي راوباسه او هغې نه وروسته چې دی خپلې پوزې ته خپلې سنګې ته چې دی اوبه واچوه او دغه سنګو ته چې کله اوبه اچوي تی داسې کلارې راکړه چې ستا دغه هډوکي ته ورسېږي او دغه هډوکي نه لاندې مکمل څنګه دا وینځل په تا باندې فرض دی او هر ویښته په تا باندې وینځل دا فرض دي. او کوم زنانو چې په دغه څنګه کې موږ تاسو ورته خپل اصطلاح کې میخچکې وایو یا هر څه چې ورته وایو خو چې کوم په څنګه کې وي هغه څنګه کې چې هغه سیس پروت وي که چېرته هغه سست وي او هغه ته ونه خوځوي خو دغه څنګې چې کوم دغه سوری دی هغه ته چې دی اوبه رسېږي نو بیا څه خبره نشته دی. خو که چېرته هغه سخت وي نو په تا باندې بیا هغه بیخچکې خوځول او هغه ځای ته اوبه رسول دا په تا باندې فرض دي. او دریم نمبر په دغه غسل کې مکمل جسم د سر ویښتو نه واخله تر هغه خپو نوکانو پورې وینځل په هر غسل کوونکي انسان باندې دا فرض دي. خو اکثر له خلک داسې وي چې په سر باندې اوبه راواړوي او معمولی ځان چې دی وسولوي راوسولوي او دی په خپل خیال کې دا وایي چې زما جسم مکمل لوند شو او زما غسل ادا شو. داسې نه ګران کتونکو په غسل کې به تا باندې فرض دي چې د سر مکمل څومره ویښتان چې دي
دا وینځل تر هغه خفوف وري چې کوم دغه واړه ویښتان دي هغه وینځل هم په تا باندې فرض دي. کم چې دغه روزي دي دغه روزي داسې مګل چې دغه روزو ویښتم اوبه ورسیږي چې کوم د سړو بریتان وي هغه بریتانو کې هم داسې ګوته وهل چې داسې وی مګي کومه چې ګیره وي ځکه چې د بدن مکمل چې څومره اجزا دي څومره جزونه دي څومره اندامونه دي چې هغه ټولو ته دغه اوبه ورسیږي نو په هغه صورت کې ستا بیا دغه غسل کیږي. او که چېرته د یو انسان نه د یو ویښته برابر یو ځای په غسل کې وچ پاتې شو نو دغه غسل کوونکی انسان غسل نه دی شوی لہذا دغه به دوباره غسل کوي. او که چېرته دا په داسې غسل کې چې دنه ویښته برابر یو ځای وچ پاتې شوی دی په داسې غسل باندې د څومره منځونه کړي وو هغه تمام منځونه به دی واپس راګرځوي د دغه کس هغه منځونه نه دي شوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.